دوی قومي تړون کړی دی تر څو دغه سړک جوړ کړي او ټولو کلیوالو پکې قرباني ورکړې ده، چا مالي قرباني ورکړې ده، چا ځمکه ورکړې ده، چا خپل کور نړولی دغه د سړک لپاره. یو ځل هم بازار کې سودا وکړه، د سیند په غاړه هم کوزه کړله، بیا هم په شا راوړله. که مریض راته هلته پېښ شو، دا کور کلی دی، زمونږ د موټر لار نه وه، مریض به موږ په ټرالي کې کوزوو، سړک ته هم کوزوو. ان شاء الله زما خدای اراده ده کوم ځای کې مشکل خلکو د خلکو مشکلات حل کړو، چې په هر ځای کې موږ ته رسیدګي وکړو او کوم مشکل د سړک کې نور مشکلات دي د نور مسایل ان شاء الله حل کړو د خیر سره ان شاء الله. په نن ورځ باندې شفیق مامون چې په خارج کې اوسېږي، الله دې ولا اجر ورکړي، $500 کومک یې وکړ. خوشحال المازي موږ له 2000 افغانۍ راکړلې، تقریبا 50 کسان دي مرستې کلي خارجي میستې دي، په هغو باندې موږ غږ کلی دی، یو صندوق ورته هم جوړ شوی دی. دا ارمان خو به دې کړی و چې د کور د دروازې نه راوځم او ګاډي ته وخېږم؟ یاره دا ارمان مې د نن 10 کاله مخکې کلی. تقریبا په دواړه طرفه باندې زمونږ د 10 نواله تر 40 پورې کورونه دیوالونه لیږي او خلک په خپل شوق باندې لګیا دي، ښه په مینه باندې ورته لیوالې دي. ما تقریبا 100 متره زیات لاړم. ښه 100 متره زیات دلته په دې سړک کې لاړم. 2 کیلومتره اوږدوالی لري او 6 متره سور لري. دغه سړک چې د مړو قلاګانو د زوړ پلنه شروع دی او رسا به د مرولې لوی جومات ته رسیږي. د مشرانو په وینا باندې دا شاید نور هم وغځېږي، دغه نور واړه واړه کلي چې څنګه دي دغه ته هم دا غځېږي. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو، په دې هیله یم چې ښه به یاست او د صحت په جامو کې بنغښتې وئ. درنو لیدونکو، نو نن تاسو ته د یوې جالبې او بدل خپرونې سره راغلی یم. دغه بیک ګراونډ کې به تاسې ته خلک ښکاري چې ټول لګیا دي کار کوي، دوی نه خپل کور جوړوي او نه دوی داسې د ځان لپاره کار کوي، بلکې دغه په دې کورونو ډېر مشکلات درلودل. سړک به ورته نه و چې د دوی مریض به و، نو تر څو چې به صحت عامې ته رسېدو چې ډېر شدید به و، نو هغې به خپل ژوند له لاسه ورکړی و، یا به ستونزه نور هم ډېره شوې وه. نو اسلام وایي چې جومات تنګ که او لار پراخه که، نو دوی هم همغه شان کار کړی دی. د دوی تقریبا ګڼ شمېر کورونه و چې سړک ورته نه وتلی، دوی عهد وکړو او دغه سړک یې په خپلو ځمکو او د کورونو په منځ کې ویستو تر څو دوی هغه مشکلات حل شي. نو دغلته ډېر غریبانان خلک هم شته دی چې د هغوی کورونه هم پکې راغلي، خو ټولو قرباني ورکړې ده او هغه خپل کورونه یې نړولي دي تر څو دغه سړک د دوی په دې کورونو باندې تیر شي او مشکلات یې حل شي. نو د دوی سره به خبرې کوو، دوی قومي تړون کړی دی تر څو دغه سړک جوړ کړي او ټولو کلیوالو پکې قرباني ورکړې ده، چا مالي قرباني ورکړې ده، چا ځمکه ورکړې ده، چا خپل کور نړولی دغه د سړک لپاره. نو له دوی سره به خبرې کوو چې دغه انګیزه دوی ته څنګه راغله او دوی څنګه داسې یو قربانۍ ته دغه ټول کلی حاضر شو. تر پایه را سره اوسئ. درنو لیدونکو، نو دغه قومي تړون یو تن قومي مشر مې څنګ ته ولاړ دی، له ده سره څو لنډې خبرې کوو. سر کې خو ستړی مشه، په خیر راغلی. خیر اوسئ، ستاسو نه مننه، تاسو په خیر راشئ، هر کله راشئ. ډېره مننه. موږ دا څو ورځې کېږي چې غوښتل مو راشو، ګورو دلته ډېری ځوانان دلته په اشر باندې بوخت دي او دغه سړک روان دی. د دې سړک د شروع کېدو نه مخکې دلته دغه خلکو څومره ستونزې درلودې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د سړک د شروع کېدلو نه مخکې زمونږ ستونزې ډېرې وي. زمونږ دلته د موټر لار نه وه، د مریض تکلیف و، د غاړې غوټې به تکلیف و. یو ځل هم بازار کې سودا وکړه، د سیند په غاړه هم کوزه کړله، بیا هم په شا راوړله. که مریض راته هلته پېښ شو، دا کور کلی دی، زمونږ د موټر لار نه وه، مریض به موږ په ټرالي کې کوزوو، سړک ته هم کوزوو. نو د سړک د راتګ نه مخکې موږ ته ډېر مشکلات. ښه اوس خو دغه سړک چې اوس تاسې رانیولې دا څو متره دی؟
سرک سورواله یعنی پلنواله تقریبا 15 شپږ باز یا کې و 9 متره دی دلته چې تاسو منګه ولاړې سو دا ساحه ګوري دا 9 متره ده عمومي سرک زموږ 5 متره دی او دغه 5 متره خدا حتمی کورونه بم پکې راځي پټي بم پکې راځي دغه ټول خلک قرباني تاثر دي چا خو انکار نه دی کړی نه تر اوسه پورې خو هر سړی خلیواله دی کو پټي لیږي هم په خپل شوق باندې مګه توج د ازما پټي ته د پیتا یو 10 سانتي شل سانتي زیاته کوي خلکو شوق هم ډیر دی او قرباني هم ډیره ده او پورته تاسو په دلار راغلی است یا به ورشي نو تقریبا په دواړه طرف باندې زمونږ د 10 شنواله تر 40 ته پورې کورونه دیوالونه لیږي او خلک خپل شوق باندې لګي دي خو په مینه باندې ورته لیواله دي دا دیوالونه چې چا لیږي دوی سره بیرته د دیوالونو د جوړېدو لپاره کومه مرسته کوي یا ستاسو سره تر اوسه پورې د سړک کې چا مرسته کړې ده قومي خلکو کلیوالو منګه سره الحمدلله مرسته شویم دا او کیږي اوس هم موږ سره په نن ورځ باندې شفیق مامون چې په خارج کې اوسېږي الله دې ولا جرور کړي $500 کومه کې خوشحال المازي منګه له 1000 افغانۍ راکړلې قاری صاحب ضیاء الرحمن چې د علاقې ولسوال او مسؤل دی منګه سره 1000 افغانۍ کومه کړې دا شاته نور ورونو چا بلاکونه منلي دي چا پیسې منلي دي همدغه پیسې چې موږ راخلو جنس پیخلو دغه کم کورونه چې ورانیږي دیوال ورانیږي هغه به بلاک اخلو هغه به سمټ اخلو او بیته دغه پیسې لګي دغه سره مو کومک کوو ډېر ښه یقینا چې ډېره غټه قرباني دغه ولس ورکوي نو همدومره ستونزې به دوی ته وي ځکه دومره قربانۍ ته حاضر دي نو ډېره مننه خدای دې وکړي چې دغه سړک په خیر سره پای ته ورسیږي او په خیر سره تر هغه ځایه لاړ شي نور چا د مرستو وعده کړې ده ځکه دا خو به کافي نه وي دغه مرستې منګه سره لیست راستره دی نورو هم کو تقریبا 15 کسان دي مرستې کلي خارجي میس دي په هغه باندې منګه هغه کلی دی یو صندوق ته هم جوړ شوی دی چې په هغې کې د امکان په صورت کې څه شته دی هم خو تر اوسه پورې لا موږ ته میلاو شوي نه دي وعدې خلکو کلي دي بعضې راته میلاو شوي دي نقد او بعضې بلاک چې هغه تاسو وینئ دغه کورونو ته موږ خلکو توضیح کړي دي هغې په دیوالونه وکړله او وعدې شوي دي او امید د الله لرو چې نور هم راسره وشي او زموږ په لاس کې راشي خدای دې وکړي زما په فکر سره په غالب ګمان د دې ولسوالۍ د مرور ولسوالۍ تقریبا 650 نفر په خارج کې دي چې یا اروپا کې دي یا امریکا کې دي که دوی $100 کومک هم وکړي دغه $15,000 جوړیږي او یوازې دا سړک نه چې د دې په شانتې نور ډېر سړکونه به په دغې باندې جوړ شي نو زه وایم چې دې ته مه ګورئ چې زما دا $50 دي په دې به څه ونه شي دا $1 دی دا $100 دي هر سړی تر خپل وس پورې ملامت دی تر خپل وسه پورې دی هر سړی مرسته وکړي دلته دوی ورته یو کمیټه جوړه کړې ده او دغه په شفاف ډول باندې رسیږي نو که دغه سړک به پې لومړی جوړ شي له دې نه وروسته نور ولسي کارونه به پې وشي نو تاسې ډاډ ورکولی شئ چې دغه پیسې به په شفاف ډول باندې موږ خپل ولس ته او خپل ورونو ته خپل قوم ته دا ډاډ ورکوو چې کومې مرستې موږ ته شوي دي لکه روح الله مامون کلي دي د شفیق کلي دي د نورو زموږ کلیوالو کلي دي که هغه په خارج کې دي که په داخل کې دي انشاءالله موږ د لوستل بستلو کې ډاډ ورکوو اطمینان ورکوو چې دا مرستې بې ځایه نه ځي او که زموږ سره زیاته مرسته وشي دا کوم سړک چې دی په دې باندې زمونږ په آینده کې داسې پلان دی چې دې له موږ قیر یا لنټر واچو او دا موږ کانکریټ کړو چې زمونږ سړک په پاخه او په اساسي ډول جوړ شي د دې اوبو لښتې وشي د دې آینده کې لکه موږ ته مشکل نه موږ امید د الله نه ساتو که دغه مرستې زموږ سره وشي نو دا به بې ځایه نه وي موږ خلکو له دانې نه حساب ورکولی شو او انشاءالله د حساب په ډګر کې به موږ شاته نه شو ډېره مننه او دغه د مزدورانو سیستم یې سم دی همداره کلي خلک راوځي دلته کار کوي تر اوسه پورې زمونږ سره د ډبلیو پي یا د شپول لخوا نه دغه د مزدورانو کومک شوی زمونږ کارونه 3 ځله جریان لري د سیرې کلي سړک دی یو کوڅې دی یو زمونږ د کلي دی دا مزدوران موږ تقسیم کلي څه هغې سره دي څه موږ سره دي او دا نور کوم خلک چې ګورئ دا د ولس خلک دي د اشر په ډول باندې راځي او کار کوي اما مزدوران زموږ سره یو شپږ اته ورځې دي نور هغه پروسه هم ختم د مزدوران نشته دی نو د دې نه حساب زموږ مزدوران هم نشو خو د اوس چې کوم کار کیږي دا د دغه دی د کلي خلک راځي د کلي خلک دا کال سر یو سړی راځي که نه دا کال سر بس موږ جومات کې اعلان کړو د کور سر هم راځي بعضې نن داسې دي چې د جمعې ورځ د کور اثر 4-5 کسان هم راغلي د کور نه ښه په شوق باندې راځي ښه په اخلاص باندې راځي کار ته زه ډېره مننه مهرباني ستاسو نه مننه او الله د اجر درکړي ستاسو نه مننه چې رالي زموږ اواز هم واورېده او زموږ دغه د زړه اواز نور خلکو ته رسوي ستاسو نه مننه مهرباني کور ودان ته ستړی مه شې مشره السلام علیکم څنګه یې په خیر یې قراري ده څنګه کار روان دی په خیر کار خو ماشاءالله ښه صحیح په دغه باندې روان دی او زمونږ دغه بعضې څه کمزورۍ پکې شته دی
پټو والا هم زموږ سره کوم جنجال منجال نه دی کلی که په اخلاص باندې دلته دیوالونه دي دغه مارته خو زموږ دغه دیوالونو والا کې بعضې خلک لږ د خپلې غریبۍ شکایتونه ډېر کوي که نه نو دغه شکایت نو مطلب دا دی د هغوی دپاره نو موږ څه دلته هلې ځلې کوو چې یو شوله پیدا کړو چې کومک ورسره وکړو او دغه دیوالونه بیرته وشي دا دیوالونه یې بیرته وشي که نه او څنګه ستاسې کورونه خو به پکې راغلي هو ټول دا پورته راسته چې کوم ده دا ټول پکې د بر سره پورې ټول راغلي دي او که دا پکې نه راځي بیا زموږ سړک بیا هم بېکاره راځي نه راځي که دې کې اوس خو دا چې 15 او 6 متره بعضې 8 متره دی بعضې دې خو به 2 موټرې هم تېرېدی هو 2 موټرو دپاره هم نه دی د 2 موټرو د شپږ نه او د 5 نه په یو ځای کې به کم نه او په 9 به هم راځي پکې 9 به هم پکې راځي باجدګینې کې خو د 5 نه موږ د 5 متره نه موږ سړک کم نه دی په یو ځای کې هم په کورونو کې په هغه پار ځګینې کې هغه به دغه نه کم نه دی او پورته شته دی پکې ځایونه داسې ما چې وکتل دلته خلک هم دغه ډېر په شوق باندې کار ته راځي دویم لکه چې بیخي د ستونزو نور په عذاب کړي نو ډېر موږ ته ډېر مشکل و زموږ مریضانان به موږ په ټرالۍ کې ایستل که نه ټرالۍ کې به هم دغه کړل او هغه مریض به ما شین غاړې ته ایسته یا هم هغه خانګونډۍ ته ایسته نو زموږ ډېر مشکل سره مخ وو نو اوس هم دغه روان کلی دی انشاءالله الله به خیر کړي دغه مشکل به زموږ رفع شي کور ودان بس خدای هم همداسې په اتفاق لره امین کې ډېره مننه خیر اوسې درنو لیدونکو نو دغه سیمې قومي مشر حاجي صاحب عبدالولي مې څنګ ته ولاړ دی له ده سره په دغه باب باندې یو څو خبرې کوو حاجي صاحب په خیر راغلی ستړی مشر خیر اوسه مننه ستاسو د راتګ نه چې دلته راغلی الله دې خیر درکړي ډېره مننه حاجي صاحب موږ خو ګورو کار ماشاءالله ښه په تیزۍ سره روان دی څنګه څومره وخت به نور ونیسي چې دغه پای ته ورسیږي بسم الله الرحمن الرحیم دا چې زموږ د منورې د لر کې د سړک د ډېر مودې راسې د خلکو د ارمانو او خلک ډېر په مشکلات کې اخته و چې دا سړک د کلي ته ورسیږي او د خلکو د مشکلات حل شي ډېرې هڅې هم د مخکې نه هم کړې وي خو تر اوسه پورې صفایه د نه وه کلي موافق شوي نه وو چې اوسه پورې موږ دا سړک داخله وي لله الحمد د اسلامي امارت په راتګ سره مشرانو هم او د اسلامي امارت مشرانو هم کوششونه وکړه چې نن تاسو په خپلو سترګو وینئ چې د سړک باندې شروع وشوله پیل وشو انشاءالله دا به تر کلي پورې دا سړک رسیږي 5 متره سړک دی د ولسونو په همکارۍ باندې ولسونه ډېر په خوشحالۍ راوځي خپل کار ترسره کوي په عشري شکل باندې راوځي او کار پکې کوي او د خلکو نه د حکومت نه هم غواړو چې موږ سره هم زموږ خلک غریب خلک دې مرسته وکړي د بارانو میشته ورونو نه هم دا غوښتنه ده چې زموږ سره په دې کې د ټولو سره همکاري وکړي ډېره مننه حاجي صاحب درنو لیدونکو هیره دې نه وي چې دغه سړک د مراورې ولسوالۍ د سیند غاړې یا زوړ پلنه شروع دی او داسې په موړو قلاګانو باندې راځي لر کلي سیرۍ ته رسیږي نو په یقیني چې دغه کار د دې ولس د ستایلو دی د نورو ځایونو ولسونه دی دغه ولس څخه زده کړه وکړي داسې دی په اتفاق شي او خپل ولس او د خپل کلي او د خپل ولسوالۍ لپاره دغه شان کارونه وکړي نو حاجي صاحب د دې نه پرته داسې نور اراده لرئ چې نورو ځایونو کې بیا هم همداسې اشاریز ډول باندې او په کلیوالي او ولسي تړون باندې نور کارونه ترسره کوي انشاءالله زما خو دا اراده ده کوم ځای کې مشکلې خلکو د خلکو مشکلات حل کړو چې په هر ځای کې موږ ته رسیدګي وکړو او کوم مشکلې د سړک که نور مشکلات دي د نور مسایل انشاءالله حل کړو د خیر سره انشاءالله بس خدای دې توفیق درکړي حاجي صاحب ډېره مننه کور ودان ستاسو نه مننه درنو لیدونکو نو دغه یو تن کاکا مې څنګ ته ولاړ دی او دا هغه څوک دی چې دلته ډېره قرباني ورکړې ده په دې سړک کې ډېر غریب او بیچاره انسان دی خو دلته د سړک لپاره ډېره قرباني ورکړې کاکا ستړی مه شي نوم دې واخله اول سر کې خیر اوسه زما نوم غلام الله دی ښه کاکا دې سړک کې دې څومره کور لاړې څومره ځای دې لاړې زما تقریبا 100 متره ځای لاړ ښه 100 متره ځای دې دلته په دې سړک کې لاړ پورته لاړ دیوال
ښه اوس دغه کور دی دا همدا کور ستا دی موږ چې پکې ولاړ او دا کور زما دی بر دی خدای زما دی بر دی پورې دی بر 100 متره دی ښه دیوالونه دې ګزار کړل دیوال گزار کړه کاکا دا خو ډېر غټ زړه غواړي که نه زړه دی لکه چې غټ دی دومره زیات یې ورکړی او زړه مې دونه غټ دی چې الله رحم دی او دا وطن آبادي ده او ښایسته کار دی د قام لپاره او زمونږ د لپاره زمونږ د موړې د خلکو ټول غریبانان خلک دي او سړک یې نه و بېوسه او چې مریض به شو نو بټالۍ کې هم ښکته کوو په کټ کې هم مریض ښکته کوو چې ښکته کوو نو موږ ته ډېر سهولت خدای راوسته او انشاءالله چې موږ ډېر راضي یستو او خوشحاله یستو نور به د خیره د کور نه راوځي او رکشې ته به خېجي د خیر د پرون رشخل تړل مزې راغلې د خیره څخه خوشحاله وم او په دې ځای کې بلاکونه ته ښکته کړه او بېرته دغه شو لاړ دا ارمان خو به دې کړی و چې د کور د دروازې نه راوځم او ګاډي ته وخېږم یاره دا ارمان مې د نن 10 کاله مخکې کلی دی خوشحاله یم اوس به پوره کېږي له خیر انشاءالله چې خدای راضي او خدای رحم وکړو خدای پوره کړو زه بس خدای هم همداسې په اتفاق لره او څنګه کومک خو چا کړی بېرته که نه کومک د سلو بلاکونه کړی خو غریب یم بېوسه یم نو که چا وکړو هغه کو نه کو انشاءالله هر څه به کېږي له خیره زموږ بیا هم په دغه هغه ورونو چې وسې کېږي غږ پې کوو چې دلته خلک قرباني ورکړې ده او دوی بېرته باید یو څه ونازول شي حد اقل دغه د کورونو دیوالونه چې نړولي دي دغه بېرته فقط دغه دیوالونه دوی ته جوړ شي هغه ځای خاص هم دوی له لاسه ورکړو سړک ته قرباني کو که دغه دیوالونه ورته بېرته جوړ شي نو دغه به د دوی سره یو ډېره غټه ښېګڼه وي ډېره مننه کاکا کور ودان سړک کې کار شروع دی او مونږ کتل ځای په ځای کار شروع دی هغه د چا کورونه چې پکې راغلي یا پټي راغلي هغوی ورته له مخکې خپل کورونه ګزاري هغه چا ونې بوټي پکې راغلي له مخکې ورته هغه لار صفا کوي نو هغه خپل ونې بوټي او کورونه هم ورته ورانوي تر څو د سړک هغه اشاریان راځي او هغوی ته کار اسانوي نو دغه سیمې د مراورې ولسوالۍ د موړو قلاګانو 2 تنه ځوانان مې څنګ ته ولاړ دي له دوی سره به څو لنډې خبرې کوو په سر کې خو ته ستړی مه شي الله دې وبخښه فاروق شاه مامنځی خبرې کومه د همدغه کلي دغه سړک د دې ولسونو په همکارۍ د مشرانو په هلو ځلو د ځوانانو په شمول باندې 2 کیلومتره اوږدوالی لري او 6 متره سور لري دغه سړک چې د موړو قلاګانو د زوړ پلونه شروع دی او راسابه د مرولې لوی جومات ته رسیږي د مشرانو په وینا باندې دا شاید نور هم وغځېږي دغه نور واړه واړه کلي چې څنګه دي دغه ته هم دا غځېږي دغه دپاره ټول ولسونه ډېر په خوښۍ او ډېر په خوشحالۍ باندې سهار راوځي تر ماښامه پورې اشر ترسره کوي ډوډۍ خپله خوري چې خپل څکي او خاص د الله د رضا لپاره او د دې خپل د دې غمځپلي ولس لپاره کار کوي د دغه ستاسو د مایکروفون نه مې په ټولو ځوانانو شتمنو باندې غږ دغه دی چې دغه کې همکاري وکړي که د چا پیسې وس کېږي که د چا بلاکونه وس کېږي که د چا شګه او ګټې وس کېږي دغه همکاري دې زموږ سره وکړي انشاءالله دغه سړک د ټولو ولسونو ډېر په خیر دی ډېر په ګټه باندې دی ځکه موږ ډېرې ستونزې لرو دغلته که د غریب خلک دی که ټانټې لري که بوس لري چې اور واخلي بیا د اور وژلو لپاره موږ هېڅ امکانات نه لرو دغه ولسونه بېرته راوځي په هغه منډو تلو باندې هغه دغلته هم لکه مضرر کېږي ضرر ورسېږي نو دغه دپاره به انشاءالله ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي او که هر څومره همکاري وشي دا سړک به چارې به ډېر ښه سیستم باندې مخکې لاړ شي زه خدای دې په خیر ترسره کړي تر اوسه همکاري شوې ده تر اوسه ډېره همکاري شوې ده ځوانانو د کور ودانې چا چې همکاري کړې ده موږ لیست جوړ کړی دا لیست په وخت خپرېږي او د ټولو چا چې مرسته کړې ټولو لیست ښه دغه لیست به راته عطاالله خان ووایي سلام علیکم وروره عطاالله یم زه خپله د چاندې په ګروپ کې یم موږ چاندې ته 4 نفره دغه کلي دي چې یو دی کې اسمت الله خان دی یو حسین شاه دی یو رحمت الله دی او یو پخپله زه یم نو تر اوسه چې موږ سره چا کومه مرسته کړې ده هغه موږ دلته دغه کلي ده نو هغه کې حسین شاه خلوزی چې دی اول سر کې کور دی نو هغه کې 80,000 افغانۍ هغه خپله مرسته کړې ده او بل شفیق الله مامون چې دی لندن کې دی نو هغه هم $500 خپله مرسته موږ ته رارسولې ده او زلمې د سیرۍ کلي اوسېدونکی دی 500 هغې راکړي دي 10,000 افغانۍ د مروري ولسوال صاحب قاري صاحب ضیاء الرحمن کلي دي او خوشحال د مروري د کلي اوسېدونکی دی چې هغه 9,000 افغانۍ کلي دي او محیب الله ارچیوال چې په امریکا کې دی هغې 10,000 افغانۍ مرسته کړې ده او عبدالولي حاجي چې د مروري د لر کلي اوسېدونکی دی هغې 2,000 افغانۍ مرسته کړې ده او په دې کې پیدا حاجي صاحب دی چې په ننګرهار ولایت کې اوسېږي نو هغې موږ ته 1000 بلاک اعلان کړي دي او خو زموږ ته یې رارسولي دي
او بل په دې کې سعید دی چې د مرور د لوی کلي اوسېدونکی دی 1500 بلاک کومک یې کلی دی. بل رحمت الله دی چې هغه 1500 بلاک کومک کلی دی. او بل مهیب حاجي صاحب د شاه ولی خان حاجي زوی هغه 1500 بلاک کومک کلی دی موږ سره. او بل هجران دی چې د وټپور ولسوالۍ مربوطه نو هغه 3000 افغانۍ مرسته کړې ده. بل کریم الله د ننګرهار ولایت مربوط دی هغه 4000 کومک کړی دی افغانۍ. بل قاری جواد دی د شیګل ولسوالۍ رئیس د مخابراتو دی د ننګرهار ولایت 4000 افغانۍ هغه کړې ده. محمد خان حاجي د لاهور ډاګ اوسېدونکی دی 2500 افغانۍ راسه هغه کومک کړی. معلم صاحب عادلزیر خان دی د لاهور ډاګ اوسېدونکی دی 400 افغانۍ مرستې کړې. او بل فضل الرحمن د مرورې د لر کلي اوسېدونکی دی 1000 افغانۍ هغه کومک کړی دی. او بل حاجي حبیب حاجي صاحب دی د مرورې د لر کلي دی 1500 افغانۍ هغه کړی دی. منیر حاجي 1000 افغانۍ کړی دی. امان خان حاجي صاحب چې په امریکا کې دی هغه 15000 افغانۍ مرسته موږ ته راکړې ده. بل شمشور خلوزی دی چې دلته دې ځای کې د لر کلي کې اوسېږي 1500 بلاک کومک هغه کړی دی. سخي حاجي صاحب چې په څاګي کې اوسېږي 1000 افغانۍ کومک هغه کړی دی. اکرام چې دی اکرام عامر د سیرۍ کلي اوسېدونکی دی 8 بوجۍ سیمټ هغه کومک کړی دی. او بل ولاد خان حاجي چې پیلن کابل کې اوسېږي 4000 افغانۍ هغې کومک کړی دی. نو دغه کومکونه دي چې اوس پیلن تاسو په خپله ولیدل چې دغه کومکونه د خلکو ته توزیع شوي دي څه او څه د نورو له راوړل کېږي. نو دا په دې سهمه ځکه ټول خو پوره کېدلی نه شي اوس مرسته کمه ده پیلن نو خلکو ته لږ لږ بلاک ورکول کېږي او هغوی ته هغه خپله پناهي کوي. نور هم مرسته هم شوي د بهر میشتو ځوانانو نه یو تن روح الله مامون چې د حاجي صاحب شیرزمین خان زوی دی هغه موږ سره د ډېرو بلاکونو کومک کړی دی. هغه څوک چې واقعیت ډېر لکه ضرورت یې ډېر زیات دي د 4000 بلاکونه نه وړي تر 15000 بلاکونو پورې هغوی ټاټر وهلی چې دا مرسته به زه کوم. عملاً یې اوس شروع کړی دی او څه بلاکونه یې رارسېدلي دي. د هغې په څنګ کې عبید مامونزی چې امریکا کې اوسېږي هغوی هلته د یو اکاونټ جوړ کړی دی چې په خپل هغه پکې $1.5 اچولي دي او نورو دوستانو او ملګرو چې هلته اوسېږي تر $1000 پورې هلته مرسته شوې ده چې لا تر اوسه مرسته جریان لري. زه بس خدای دې دغه ټولو ته توفیق ورکړي او اجرونه دې ورته نصیب شي. دې کې خو داسې نومونه موږ واورېده چې دې ولسوالۍ نه دي ځینې د دې ولایت نه دي او مرسته یې کړې ده. نو دغه زموږ د ټول وطن په شریکه کار دی او د وطن په هر ګوټ هره څنډه کې چې د آبادۍ خبر وي ټول پکې باید ونډه واخلي. نو بس یوه ورځ به له خیره راځو دغه سړک به تر هغه سره پورې رسېدلی بیا به د لیدونکو ته زیری ورکوو. ډېره مننه ستاسو د کور ودانې چې هڅه کوئ او راځئ د غږ تر خلکو رسوئ. ډېره مننه درنو لیدونکو. نو دغه زموږ د نن ورځې خپرونه چې په مرورې ولسوالۍ کې د یو نوي ولسي سړک د جوړېدو چارې شروع دي او هغه هم تاسو ته وړاندې کړلي. انشاءالله کله چې پای ته ورسېدو دغه سړک باندې به موږ یو ځل بیا راځو چې پای ته ورسېدو تاسو ته به دغه سړک د پای ته رسېدو زیری درکوو. تر بیا د خدای په امان.